سلامونه. 2023م کال د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره خورا بوخت کال دی. سریلانکا ته سفر لري، ورپسې بنګلادیش ته ځي، آسیایي جام او نړیوال جام هم په همدې کال کې پلان شوي دي. افغانستان به تر ډیره یو ورځنۍ او ټسټ لوبې کوي. ځینې شل ورځې لوبې هم ورسره دي. د افغانستان د یو ورځنیو او ټسټ لوبو کپتان حشمت شهیدي دی چې له ښه مرغه د له سریلانکا را سره وصل دی. ستړی مشې حشمت جانه، که وار له واره د سریلانکا په دغه سفر خبرې وکړو، څومره دغه لوبې سختې بولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات پسرلی صاحب تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، د سریلانکا لوبې بالکل د دوی خپل هوم کنډیشن ده او د هوم کنډیشن دا رقمي چې هر شی دغه کوم چې خپله د ننه کوربه لوبډلې دغه په ګټه باندې، نو دا به انشاءالله زه ووایم چې د موږ لوبډله هم پیاوړې لوبډله ده او د تیر څو کالو راسې موږ دا ثابته کړې ده چې موږ یو پیاوړې لوبډله یو. نو انشاءالله دلته موږ 10 ورځې مخکې راغلي یو، د دې د آب و هوا سره د دې کنډیشن پیچونو سره هم انشاءالله څه ناڅه اوس بلد یو. نو آمادګي پوره نیولې ده. انشاءالله کوشش به همدغه وي چې دلته یو ښه سیریز نندارې ته وړاندې کړو. که څه هم یو ځل مخکې هم موږ راغلي یو، څو میاشتې مخکې یو ډېر ښه سیریز سوی و. دا ور انشاءالله کوشش کوو چې دا سیریز موږ په خپل نوم کړو. دغه تیر سیریز یادونه چې تاسو وکړه هغه یو مساوي شوله. څه فکر کوئ چې دا ځل به تر هغه درته سخته وي که اسانه وي؟ سریلانکا اوس نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو لپاره په حقیقت کې تیاري کوي. تیر ځل په خپل کور له تاسو یو لوبه بایللې وه. فکر کوئ چې هغه بري تاسو ته ډاډ درکړی دی او که سریلانکا یې لا ډېره پارولې ده چې تاسو ته دا ځل ماتې درکړي؟ بالکل د سریلانکا هیواد خپل ملک یو پیاوړې لوبډله ده. تیر ځل هم موږ ته اسانه چیلنج نه و، دې ځل به هم اسانه نه وي، ځکه که تیر ځل وګورې موږ چې کوم هدف و هغه موږ ترلاسه کړ. ورلډ کپ ته کوالیفیکیشن و ډایرکټ هغه هم شو او 15 پوینټونو سره موږ بیرته هیواد ته لاړو. نو یو ښه سیریز هغه ته ویلی شو. دې ځل به هم اسانه نه وي ځکه د دوی خپل ملک ده او هر شی د دوی په ګټه دي. خو بیا هم انشاءالله د موږ لوبغاړي هم آماده دي، تیار دي او ځینې لوبغاړي د اوس په آی پی ایل کې لوبېدلي او د هغه نه په ښه فارم کې راغلي دي او موږ نور لوبغاړي هم په خوست ولایت لوبې ترسره کړلې چې هر لوبغاړي تقریبا شپږ لوبې کړي دي. نو دغه هم یو ښه آمادګي وه د موږ لپاره. نو انشاءالله پوره کوشش او آمادګي سره موږ به میدان ته ورځو او کوشش به کوو انشاءالله چې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړو. په پیل کې مې وویل چې سږ کال تاسو لپاره ډیر بوخت کال دی. نړیوال جام او شاید آسیایي جام هم پکې وي. د سریلانکا دغه سفر هغو لوبو ته د چمتووالي لپاره کاروئ او که نه دا درته جلا ارزښت لري؟ بالکل موږ دغه د نړیوال جام او د ایشیا کپ لپاره تیاری موږ د خوست نه شروع کړه، ځکه هغه میچونه موږ کرکټ بورډ ته یو پیشنهاد وکړ، هغوی موږ ته په ډېر ښه وخت کې دغه میچونه ترسره کړله. هغه د موږ د ورلډ کپ او ایشیا کپ لپاره تیاری وه. انشاءالله دغه سیریز به هم د موږ ورلډ کپ او ایشیا کپ دپاره تیاری. د دې نه بعد موږ بنګلادیش سره لوبې لرو. نو دا ټولې مهمې دي ځکه موږ به لوبډلې ته هم ګورو، د لوبډلې انتخاب ته هم ګورو. یو نیمجي کې که لوبډله کې موږ نیمګړتیا لرو هغه به هم کوشش کوو چې پوره یې کړو چې تر ورلډ کپ او ایشیا کپ پورې د موږ ښه یو کمبینیشن جوړ شي د 11 او هلته بیا موږ سره د تجربو او د ایکسپریمنټ بیا کوم ځای موجود نه وي. نو همدغه هم کوشش ده چې له اوس نه په لوبډلې په 11 کسیزو او په 15 کسیزو په ټولو باندې موږ کار وکړو او تجربه یې وکړو، د دغه ټیمونو خلاف یې وازمایو تر څو موږ بیا هلته ښه نتیجه ترلاسه کړو. نو دغه سیریز هم زه ویلی شم چې د ورلډ کپ او د ایشیا کپ لپاره یو ښه تیاری ده د موږ لپاره. یعنی دا ویلی شم چې دا په دې سیریز کې چې کوم لوبغاړي د سره دي حتمي نه ده چې همدوی به نړیوال جام کوي، شاید له بنګلادیش سره په لوبو کې هم وازموي او نړیوال جام ته کاملا بله لوبډله انتخاب شي. همداسې ده؟
د تیر یو نیم کال نه موږ په دې لوبډلې باندې کار کړی ده. که تاسو زموږ تیر میچونه هم وګورئ، موږ ډېر زیات تغیرات نه دي کړي، ځکه په یو لوبډله کې که ډېر تغیرات هر وخت راشي، هغه د لوبغاړو کانفیډنس او هغه ته هغه روحیه باندې منفي اغېز کوي. نو همدا وجه ده چې زه او کوچ ټول موږ دغه کوم لوبغاړي چې دي دوی ته موږ ډېره روحیه ورکوو او کوشش کوو چې یو ټیم تر ډېر وخته وساتو. نو د منګه به همدغه کوشش تر نړیوال جام پورې منګه 22 لوبغاړي چې د کرکټ بورډ هم په پلان کې دي، د ماو د کوچ هم په پلان کې دي چې دغه 22 لوبغاړي منګو ساتو او ډېر بدل نه کړو. همدې باندې منګه کوشش ده چې کار وکړو چې 19 لوبغاړي منګ سره دلته سریلانکا هیواد ته راغلي هم دي او 3 لوبغاړي نور به هم منګه په پلان کې لرو چې هغه به رسنیز شي یا سلیکټ بشي د سلیکشن کمیټې لخوا نه. نو همدغه پلان ده، ان شاء الله همدې پلان سره به ځو او ډیر زیات تغیرات ته ضرورت نه لرو. هغه یو نیم کې یو نیمګړتیا د ټیم لیدل کیږي، هغه همدغه سیریز کې کوشش ده چې کور وکړو او یا را روان سیریز کې تر څو موږ نړیوال جام ته بیا پوره 11 کمبینیشن سره ولاړ شو. تاسو ول چې 3 لوبغاړي لا نور هم شاید وازموي وروسته راته ویلی شي چې دغه 3 به بیټسمنان وي، بالران به وي، آل راونډران به وي، او کله نه په دغه اړخ باندې لا تر اوسه پورې خبرې نه کوئ؟ تر اوسه پورې به ډېر وختي چې په دې اړخ وغږېږو. هغه به هم داسې لوبغاړي چې کوم د موږ سره مین لوبغاړي دلته اوس موجود دي، د دې لپاره یو ښه بیکاپ وي. چېرته دغه نه کوم لوبغاړي زخمي کېږي یا دلته کوم لوبغاړي پرفارمنس ډېر زیات خرابېږي، نو دغه په ځای بیا موږ کولی شو چې هغه بیکاپ لوبغاړي باندې موږ ما او کوچ کرکټ بورډ ته همدا ویل شوي دي موږ له خوا نه چې دغه یو څو لوبغاړي هملته موږ اوس په کرکټ بورډ کې د HPC په نوم یو ډپارټمنټ لرو چې د انډیا نه ډاکټر او ټرینر، د پاکستان نه 2 کوچز دا هم پکې موجود دي او نور د موږ خپل لوکل ټرینران او د هر شي اوس الحمدلله کمی نشته. هلته کرکټ بورډ کولی شي چې هر لوبغاړی هلته پوره چمتو او آماده کړي. نو ما له خوا نه هم سلیکشن کمیټې ته ویل شوي دي چې دغه لوبغاړي باندې سر له اوس نه کار وکړو، که چیرې دوی موږ سره په سفر کې هم نه ځي، هملته HPC کې باید پاتې شي او دا لوبغاړي باید پوره آماده شي. د افغانستان د بالینګ اړخ ته که ځیر شو، تل مو په سپین بالینګ باندې تکیه کړې ده او ډېر پیاوړي سپین بالران هم افغانستان لرلی دي، خو د فضل حق فاروقي او عظمت غوندې د تیزو بالرانو راڅرګندېدو څومره د یوه کپتان په توګه تاسو ته ډاډ درکړی ده چې اوس د فاست بالینګ په برخه کې هم ګواکې په خپلو پښو ولاړ یاست؟ بالکل د فضل حق او د عظمت او یامین او اوس عبدالرحمن من سره ده، ګلبدین من سره ده. زه انشاءالله ډاډه یم چې دغه د فاست بالینګ ډپارټمنټ هم ورځ تر بلې به انشاءالله په ښه کېدو کوم ځای کې که نیمګړتیا یا کوم ځای کې موږ پوهېږو چې دغه اورونو کې موږ ته بالینګ مشکل ده، په هغه پلان هم موږ لګیا یو. د بالینګ کوچ موږ سره حمید حسن ده، د هغه ته د ټولو نیمګړتیاوې یا کوم ځای کې چې مشکل هغه معلوم دي، نو انشاءالله په هغه باندې هم کار کوو. بیا هم دا وایم چې موږ باید اوس که څه تجربې یا ازمایل هم کوو، هغه په دغه سیریزونو کې کولی شو. بیا موږ سره په ایشیا کپ یا ورلډ کپ کې د تجربو هغه نشته د گنجایش چې بیا موږ هغه وخت کې ازمایښتونه وکړو. نو له اوس نه به انشاءالله موږ په د یو نیم ځای کې که کومه نیمګړتیا لیدل کېږي په لوبډلې به کار کوو تر څو پوره تیاره لوبډله موږ ورلډ کپ او ایشیا کپ کې ولرو. په فاست بالرانو کې نوین الحق چې په IPL کې ولوبېدو او ډېر بریالی هم وو، هغه له تاسو سره د سریلانکا په دې سفر کې نشته. فکر کوئ په هغو درو لوبغاړو کې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د نوین ځای هم جوړیږي، ځکه چې د هند په پیچونو چې نړیوال جام پکې دی شاید هغه بریالی وي؟ بالکل که تاسو خپله لیدلي وي نوین موږ چې کله په قطر کې یوه خپله شخصي دغه پرېکړه وکړله چې زه نه غواړم چې 15 ورځو لوبې وکړم. هغه د نړیوال جام نه مخکې و، وبښئ اسمه جان، هغه خو د نړیوال جام شلوریز جام نه مخکې و چې دی ویل وایي زه استرالیا کې د شلوریز جام لپاره ځان تیاروم، لیکن له یو ورځنیو لوبو هغه تقاعد نه دی کړی یا لاس په سر شوی نه دی.
بالکل اوس که تاسو وګورئ دغه خپله رسمي فیسبوک پاڼې نه دغه یو څو ورځې مخکې هم دغه ویل شوي وو چې زه نه غواړم چې 15 ورځې لوبې وکړم، نو هغه د خپل شخصي نظر او خپله شخصي پرېکړه ده، نو هغه ته موږ څه نشو ویلی. ښه، که د بیټینګ برخې ته راشو، د افغانستان مشکل تل بیټینګ و، خو تیر ځل چې تاسو په سریلانکا کې لوبې کولې، ابراهیم ځځران پکې وځلیدو، 2 سلیزې یې وکړلې هلته. د ده په څېر نوي ځوانانو رابرسېره کېدل څومره ډاډ درکوي چې د افغانستان بیټینګ به اوس هغسې نه وي لکه د پخوا؟ واقعیت ډېر زیات ډاډه یم د کوم چې اوس په 15 ورځو کې د موږ بیټینګ لاین اپ ده دې باندې زه ډېر زیات ډاډه یم. که ته وګورې دغه ځوانان چې کوم را روان دي او کوم چې لوبیږي، دوی ته ماشاءالله الله پاک ډېر زیات استعداد ورکړی ده او دوی خپله په دغه یو کال کې ثابته هم کړله چې موږ څومره د استعداد وړ لوبغاړي یو. د ابراهیم په راتګ سره ګربز شو، بیا رحمت شاه شو، نجیب شو، ماشاءالله بیټینګ لاین اپ ډېر قوي ده. نو زه پوره پې ډاډه یم انشاءالله چې هغه نیمګړتیا چې مخکې لیدل کېدله په لوبډله کې هغه به انشاءالله نور هم ښه کېږي دغه د سریلانکا سیریز نه. په دې ډاډه یم ځکه هلکان ډېر خواري او محنت هم کوي او دې ته د موږ سوچ هم ده. بله مهمه خبر دا ده چې اوس لوبغاړي ماشاءالله زیاتره غټ انینګزونو ته سوچ کوي او دغه په لوبډله کې چې یو لوبغاړی کوي، مهمه خبر دغه ده چې کله یو لوبغاړی پرفارمنس کوي یا ښه لوبه کوي، نو دغه سالم رقابت چې بیا بل لوبغاړي ته هم دغه احساس کېږي چې دی ښه کوي باید زه هم ښه وکړم. نو دغه شی د ټیم کې را اضافه شوی ده، دا ډېر یو ښه پوینټ ورته ویلی شو او انشاءالله دې سره به لوبډله نوره هم پیاوړې شي. اشمت جانه، دا نړیوال جام 50 ورځ نړیوال جام به دریم ځل وي چې افغانستان په نړیوال جام کې برخه اخلي. په تیرو 2 جامونو کې افغانستان یوازې یوه لوبه ګټلې ده او تر ډېره هم د بیټینګ مشکلاتو. اوس چې تاسو له خپل بیټینګ هم راضي یاست او بالینګ مو هم تر پخوا ګواکې ښه دی، که احساساتي خبرې ونه کړو، واقع بینانه نظر راکئ، څه فکر کوئ تر کوم ځایه پورې رسېدی شي په نړیوال جام کې؟ تاسو د احساساتي خبره هم وکړله. زه خو از ا لیډر از ا کیپټن ډېر زیات په خپلې لوبډلې باوري یم. څنګه چې موږ دغه ورلډ کپ ته هم ډایرکټ کوالیفای وکړله او پرفارمنس هم تاسې ماشاءالله وکاته په تېرو میچونو کې، خصوصا بیټینګ کې که موږ ستونزه درلودله هغه هم څه ناڅه حل شوې ده، نوره به هم ښه شي انشاءالله. نو زه باوري یم چې دې ځل به د موږ لوبډله ځکه دا کنډیشن هم انډیا کنډیشن چې ده د موږ سپینرانو ته ښه سویټیبل دی، یعنې هلته به د موږ سپینران ډېر زیات کامیاب وي او بیټسمینانو ته هم دغه ایشیا کنډیشن عموما زیاتره یا که افغانستان وګورې، پاکستان وګورې، هند وګورې، دوبۍ وګورې، دومره زیات فرق سره نه لري. نو دا هم یو مثبت پوینټ ده د موږ لپاره. نو انشاءالله ډېر زیات ډاډه یم چې الله دې وکړي انشاءالله د هلکانو په محنت او د ټول ټیم په محنت باندې موږ فاینل ته لار پیدا کړو انشاءالله. ښه، په همدې هیله چې پایلوبې ته ورسېږئ یا اقلا تېر ریکارډونه مات کړئ او ښه لوبه وکړئ. د افغانستان بیا هم غواړم چې انشاءالله کنډیشن هم د موږ لپاره ډېر ښه ده او یو ډېر غټ چانس ده د موږ د لوبډلې لپاره چې دغه ورلډ کپ کې موږ ثابت کړو انشاءالله. د افغانستان ډېر لوبغاړي په نړیوالو شلوریزو لیګونو کې لوبه کوي. تاسو مخکې د IPL یادونه وکړه. فکر کوئ د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره شلوریز لوبې دغه افغان لوبغاړو ته ښې دي؟ بالکل، شلوریزې لوبې چې په هر لیګ کې دا لوبغاړي کوي دوی ته دا ډېر زیات کانفیډنس ورکوي. دوی ډېر څه ترنه زده کوي، د نړیوالو غټو غټو لوبغاړو سره لوبې کوي او هغه پریشر کوم چې د دوی مقابل کې دوی درېږي یا بالینګ ورته کوي یا بیټینګ ورته کوي، هغه بیا په نړیوال جام کې په دوی باندې کمیږي. نو بالکل دا ډېر زیات مثبت لیګونه کول د نورو ملکونو په هر لوبغاړي په نورو ملکونو کې هر لوبغاړی چې هر لیګ کې لوبیږي د موږ لوبډلې ته یې ګټه شته، تاوان نشته، دا ګټه یې بلکې زیاته ده. د شلوریزو لوبو په برخه کې یو بحث چې په کرکټ کې پیل شوی دی هغه دا دی چې دومره ډیر عام شو دا شلوریز کرکټ چې شاید د یو ورځنیو لوبو راتلونکی خراب کړي. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې شلوریزې لوبې به یو نه یو وخت یو ورځنۍ لوبې ختمې کړي؟
زه خو خپله کلمه شخصي نظر غواړي نو پنځوس اوریزه او ټیسټ لوبې ډېر زیات اهمیت آی سی سی ته هم لري او ډېر زیات اهمیت لري. نو د ما خپله شخصي نظر دغه ده چې باید پنځوس اوریزه او ټیسټ لوبې هم ورسره زیاتې شي او څومره چې شل اوریزو ته وخت ورکول کېږي دغه شی د نورو لوبو ته هم وخت ورکړی شي نو دا به ډېره ښه وي. د ټیسټ لوبو یادونه مو وکړه، له سریلانکا وروسته تاسو بنګلادیش ته ځئ او هلته یوه ټیسټ لوبه لرئ. ټیسټ لوبې ته څومره لیواله یې، څومره غواړئ چې ډېرې ټیسټ لوبې وکړئ؟ بالکل ټیسټ کرکټ خو ډېر ټف یا سخته کرکټ هم وي او ډېر زیات مطرح کرکټ هم ده او هر لوبغاړی غواړي چې څومره ټیسټ لوبې وکړي هغه لوبغاړی فزیکلی هم قوي کوي او منټلی هم قوي کوي. نو زه ډېر زیات ورته لیواله یم چې موږ بنګلادیش سره لوبه لرو نو خدای دې وکړي چې په آینده کې هم کرکټ بورډ ډېرې زیاتې ټیسټ لوبې موږ لپاره برابرې کړي او آی سی سی هم په دې کې د موږ کرکټ بورډ سره کومک او مرسته وکړي. زه فکر کوم چې اف ټي پي کې موږ په راتلونکي پلان کې لرو هم تقریبا 26 یا 28 ټیسټ لوبې لرو. نو خدای دې وکړي چې په خپل وخت وشي او د کرکټ بورډ او آی سی سی دواړو همکاري پکې وي او ډېر زیات خوند به وکړي انشاءالله. افغانستان خپله وروستۍ ټیسټ لوبه 2 کاله وړاندې کړې وه له زیمبابوې سره چې په هغې کې تاسې د افغانستان لومړنی لوبغاړی شوی چې غبرګه سریزه مو وکړه. نو له ټیسټ لوبو به ښه خاطره لرې؟ بالکل ما مخکې هم یادونه وکړه چې ټیسټ کرکټ ډېر یو غټ کرکټ ده. دې سره لوبغاړي ډېر ښه کېږي. څوک چې ټیسټ کرکټ ښه وکړي هغه ته 50 اوریزه او 60 اوریزه هم اسانېږي. نو د ما لپاره هغه لوبه ډېره تاریخي لوبه هم وه چې کله موږ زیمبابوې سره لوبه وه او ما 200 منډې پکې وکړې، ولې متاسفانه چې دغه نه بعد موږ بیا ټیسټ لوبه نه ده کړې او اوس د بنګلادیش سره ده. انشاءالله خدای دې وکړي چې هغه کې هم موږ د لوبه وګټو او هم زه پکې ښه پرفارمنس وکړم. له بنګلادیش سره په ټیسټ لوبه کې هغه تېره ټیسټ لوبه کې راشد خان کپتان افغانستان وګټله، بنګلادیش ته په بنګلادیش کې ماته ورکړه. دا ځل چې کومه ټیسټ لوبه ده د جون په میاشت کې ده چې خورا ګرمي په بنګلادیش کې او بنګالیان به طبعا غواړي چې د تیرې ماتې غچ واخلي. نو ګرمي د بنګالیانو د غچ هیله او دا چې تاسو 2 کاله ټیسټ لوبه نه ده کړې، دغه ټولې خبرې چې سره یو ځای کوي فکر نه کوئ چې دغه ټیسټ لوبه به درته ډېره سخته وي؟ تاسو وګورئ بنګلادیش په خپل کنډیشن کې عموما ډېرې ښې لوبې کړې دي، خو د موږ مثبت مورال یا مثبته روحیه دا هم ده چې موږ هغوی ته تېر ځل په ټیسټ میچ کې ماتې ورکړې ده او پاته شو د ګرمي خبره. موږ تیار دلته په سریلانکا کې یو، دلته زه فکر کوم چې د بنګلادیش نه ګرمي لږ زیاته ده. نو دا هم د موږ لپاره یو مثبت ټکی ورته ویلی شو چې د جنه موږ دلته په ګرمي کې لوبې کوو. البته 50 اوریزې لوبې کول هم ډېر زیات زور غواړي او ټوله ورځ ته په ګراونډ کې پاتې کېږي. نو انشاءالله د هوا سره به موږ دومره مشکل بیا هلته ونه لرو ځکه د جنه به پوره آماده ځو ورته او هغوی به بالکل غواړي چې دا لوبه وګټي، خو موږ هم د بایللو لپاره نه ځو. موږ به انشاءالله هغه څنګه چې تېر ځل ګټلې وه دا ځل به هم همدا کوشش چې انشاءالله بیا په بنګلادیش کې دوی ته په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړو. حشمت جانه ډېره زیاته مننه له وخت څخه مو کور آباد. تاسو نه هم مننه.